بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مومن او تاسو ته زما یوټیوب چینل کې ښه راغلاست. امید لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې به مو په تن وي. دا خواږه چې کوم ځوان تصویر ګورئ د په کچاکي لارو اروپا ته تلو، خو د ایران او د ترکیه بارډر په منځ کې د لږې له وجې وژل شوی دی. نو ډیر زیات په خفه شوم، ځکه زموږ ډیر ځوانان د بیروزګارۍ له وجې په دغه سختو لارو ځي او ډیر کم پکې ورسیږي او ډیر پکې په دغه لارو ووژل شي. نو مخکې هم زموږ ځوانان د جنګونو له وجې وژل کېدل او شهیدان کېدل، او اوس د بیروزګارۍ له وجې په دغه سختو لارو ځي او وژل کېږي. نو زه تاسو ټولو نه هیله کوم که داسې څوک هم وي، زموږ ځوانان ورځ تر ورځه کمیږي، که څوک هم ځي نو نصیحت ورته وکړئ، مه یې لیږئ په دغه سختو لارو باندې. زموږ ځوانان ورځ تر ورځه کمیږي او مونږ خو څه مخکې د جنګونو وجې وژل کېږو او شهیدل کېدل، اوس به په کچاکي لارو د بیروزګارۍ د وجې د نورو څه به د لږې د لاسې وژل کېږي، څه به په بارډر کې د هغې ایران عسکر او څه به غله او مختلف قسمه وژل کېږو. نو تاسو ټول نه زه هیله کوم چې دغه کچاکي لارو نه ډډه وکړئ. ورځ تر ورځه زموږ ځوانان روان دي د بیروزګارۍ له وجې. دغه سختې ورځې به الله تېرې کړي، خو دا ورځې به الله پاک تېرې کړي، خو د دې سختو ورځو اجر الله سره شته. الله به موږ ته هر څه راکوي، الله ورکوونکی دی د رزق. خو هڅه کول ضروري دي، خو داسې هڅه هم نه چې مطلب ته پکې خپل ځان وبیلې. نو زه تاسو ټولو نه هیله کوم چې څوک هم په دغې لارو ځي نو منع کوي، نصیحت ورته وکوئ. نو ډېر داسې ځوانان زموږ ورځ تر ورځه په دغه لارو وژل کېږي. زه تاسو ټولو نه هیله کوم دا ویډیو هم در سره مخکې شیر کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.